د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ شي درېیم ځل به بیا راشي بیا به وایي امتي 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 بیا به د الله تبارک وتعالی ورته ای زما محبوبه سر پورته کړه چې څه غواړې هر شي چې غواړې زه به درکړم دی به بیا وایي امتي امتي زما امت زما امت زما امت بیا به الله څه وایي وایي واسه که د اجدن د نیوۍ مطابق ایمان د چا سره هغه هم جنت ته بس الله اکبر ای بدبخته امته ای بېوفا امته ای بېوفا امته کوم جواب د خدای ته ورکوئ ای ځوانانو کوم جواب الله ته ورکوئ ته د خدای نه شرمېږئ تاسو داسې نبي لري تاسو داسې رسول لري چې هغه بار بار الله ته سر په سجده ایږدي هغه نارې وایي هغه ورته الله ورته وایي ارفع راسکه دی د امتي امتي نارې وایي دومره بدبخت دی دومره د خدای نه لري دومره د الله څخه لري څو در څو به دا بدبختي کوي څو در څو به دا بدبختي کوي بیا به الله رسول صلی الله علیه وسلم راسي بیا به سر په سجده کښېږدي بیا به د امتي امتي نارې وایي بیا به الله ورته وایي زما محبوبه څه غواړې بیا به اخر کې الله تبارک وتعالی ورته وایي فبعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل عصبت قسم وي زما دې په خپله کبریایي قسم وي هغه کس چې په دنیا کې یو وارې کلمه ویلي زه به هغه جنت ته داخلوم ای بدبخته ای بدبخته خپل د نبي سره دې کومه مینه کړې ده ستا نبي دومره غم اخیستی دی بیا به الله تبارک وتعالی شفاعت عظما ده ته ورکړي بیا به په حوض کوثر باندې ولاړې پر دغه نهر باندې به ولاړې بیا به د امت انتظار کوي هر یوه ته به داسې یو ګیلاس اوبه ورکوي داسې جام به ورکوي چې هېڅکله به بیا د امت تنده پیدا نه کړي داسې جام بیا به ته وپېښېږې ای ځوانه ته به وپېښېږې بیا به ته کوم سترګو نبي ته ولاړې چې زما شفاعت وکړه د خدای لپاره امته د خپل نبي په نقش قدم روان سي د روژې مبارکه میاشت ده الله ته توبه وباسي خدای ته نږدې سي الله تبارک وتعالی ته توبه وباسي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا د نبي علیه الصلاه والسلام سره دا وعده شوې ده تا به الله محمود او محمود مقام ته رسوي چې هغه دغه شفاعت عظما دي که نه هغه شفاعت عظما دي اول د وارې شفاعت به بیا به الله تبارک وتعالی ته وایي یا الله اوس نه د خلکو څه حساب شروع کړي انسانانو سره د الله تبارک وتعالی ورته وایي چا سې شروع کړم څوک دی ټول به ځان شاته الله رسول صلی الله علیه وسلم به ابوبکر صدیق ته لاس ونیسي د داسې شروع کړ الله تبارک وتعالی چې کله ابوبکر صدیق ته وګوري غصه یې ټنډه شي قهر یې سوړ شي وایي د دغه خو د وجې څه خو ما په دنیا کې دته د جنت فیصله کړې او ما د مغفرت فیصله کړې زه ما دې بخښلې بیا به د حساب کتاب سلسله شروع د خدای